په زندګۍ کې دا دوه کارونه تاسو چې دی پوه شئ ډېر چې دی اهمیت ورکړئ دې دوو کارونو ته. یو چې دی محنت او یو چې دی نن سبا وخت کې چې دی آنلاین. آنلاین یو داسې شیز دی چې دې کې تاسو ته چې دی ډېرې فایدې در رسېږي. فایده داسې که هغه تاسو مطلب آنلاین چې دی پوه شئ د خپل یو پروډکټ یا خپل یو څنګه کوم شي سره چې ستاسو تعلق دی کوم کار روزګار سره که هغه تاسو چې دی مارکیټینګ کوئ د آنلاین په ذریعه او هغې نه کسټمر تاسو را پیدا کوئ. او یو دی لکه څنګه چې فیسبوک شو، یوټیوب شو، انسټاګرام شو، دغه شان دي یو څو ویب سایټې نور هم دي چې هغې نه چې دی خلک ارنینګ کوي په نن سبا وخت کې. نو څومره چې داسې دا راتلونکي کم ماشومان دي دی چې دی تاسو کوشش کوئ د سکول سره سره چې دی تاسو آنلاین تم چې دی لږ شان دی فوکس ورکړئ. نو په آنلاین کې داسې ده چې تاسو خپله چې دی ذاتي ځان ته کولی شئ چې تقریبا 500 نه واله د 1000 درهمه پورې ایزیلی تاسو ګټلی شئ چې تاسو کله په کم لیول کې. خو که چېرته تاسو بیا په ښه غټ لیول کې شئ نو تاسو کولی شئ چې د هغې نه تاسو د میاشتې 3000 4000 درهم 5000 پورې چې دی خلک پکې لکونه ګټي. خو زه چې هغه ځای ته چې انسان رسي نو هغې کې ډېر ټایم لګي. خو دا کم چې واړه یوزر دي او هغې ځان چې دی کامیابول غواړي نو کوشش دا کوئ د دې چې نن سبا کلاسونه هم خلک چې دی خلکو ته اخلي. ورسره چې دی دا یوټیوب یو داسې شیز دی دا یو پوره یو یونیورسټي ده. دې کې تاسو چې دی هر څه چې دی زده کولی شئ. تاسو ته چې دی د آنلاین دپاره سکول ته تګ نه دی پکار. تاسو کولی شئ چې د یوټیوب نه چې دی دا هر څه تاسو زده کوئ. که هغه که ستاسو فیسبوک سره شوق وي تاسو غواړئ چې د فیسبوک نه مو پیسې وګټو نو د فیسبوک چې دی هغې کې تاسو صرف سرچ کوئ تاسو ته به خپله چې دی ټول ډیټیل راشي. دغه شانتې دې باندې خاص کار د تعلیم یافته خلک ډېر پوهېږي چا چې لږ ډېر تعلیم وي نو هغې ته به زما خبره چې دی لږ شانتې اهمیت لري. خو چا چې تعلیم نه وي هغې ته به دا ګپ شپ کاري کوشش دا وکړئ چې کم ستاسو ورونه یو هغې چې دی سبق وایي نو هغې چې دی هغې ته دا مشوره ورکوي چې دې سره سره د آنلاین چې دی دا زده کوي پوه شوې. نو دې کې ستاسو سبا ډېره غټه فایده وي. زما یو د فیسبوک پیج دی او ما تقریبا په هغې باندې 2 کاله چې دی محنت وکړو. هغه فیسبوک پیج ماله نن سبا چې دی 1000 کې دننه $1000 درهم کې چې دی دننه ماله چې دی هغه د میاشتې ګټي. نو دغه شانتې چې زما یوټیوب چینل دی هغه هم داسې لږ ډېر چې دی انکم چې دی راځي ارنینګ کوي. نو دا چې د فایده زما شوه که نه د چا شوه زما خپله فایده ده. زما محنت کړو او د محنت سیله اوس ماته میلاویږي. نو کوشش دا وکړئ چې تاسو هم چې دی دغه شانتې ډېره لږ فوکس ورکړئ. تاسو پکې فایده شته دی نقصان نشته.